الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. دې پر خبره رسیدلې و چې نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو له ویلي زما د وفات نه وروسته 13 کاله به خلافتي، بیا به د ملوکیت مسله راشي، ظلمونه به قتل او قتال، ورسته بل رب العزت د زمکه په سر باندې به اسلامي خلافت راولي، د شي قانون به لګا څنګه چې وز موږ لري وخت کړي. 13 کاله دا چې 2 کاله د ابوبکر، 10 کاله د عمر بن الخطاب، 12 کاله د عثمان بن عفان، 4 کاله 3 میاشتې 9 ورځې د علي بن ابي طالب، 6 میاشتې د حسن ابن علي رضی الله تعالی عنهم. د دوی هغه وختونه و به د معاویه رضی الله عنه ملوکیت راغی، وړي راجبه چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل احادیثو کې دا غډیر فضایل بیان کړی و. ورسته به خلافت راځي، دا به کله راځي، چاوي دا د عمر ابن عبد العزيز، چاوي دا د مهدي. صحیح قول دا چې د علم الله لري. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي المهدی کی عادل زکی لیکل دی چې د شام، د عراق، د یمن داخله به سر راجمش، دنیا کې بخواره وری لکه د اسمان وريزي. کله چې سر راجمش نو مینه محبت په خپل مابین کې شروع کی او قریشی امام او مشرب کې رب العالمین پیدا کی. دغه نه برسته د ټولې دنیا له دغه وګدواله تمدید او د مسله ور روانه کی. دا ذکر شو به مده خبره به ذکر کړه چې شیګانو دلته او روافض یو دس کړي د ماویر رضی الله عنه یو خطرناک ډاکو رهزن قاتل جوړ کړي دي، او حالانکه د سینه ده څنګه چې دا خبره کوي. شجره د نسب مده ذکر کړه ابو عبد الرحمن معاویه ابن ابي سفيان ابن حرب ابن مره ابن اميه ابن عبد الشمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. د نبی صلی الله علیه وسلم سره به وړاندې نکاح کې وځي شوی دی. مور د هندوا چې فاقه ابن مغیره سره نکاح او بیا غد زنا تهمت پیراغه، او رب العالمین دا بیا پاکه کړه. دغه نور ابو سفیان په نکاح کړه او بیت معاویه الله پیدا کی. د نبی صلی الله علیه وسلم د بعثت نه 15 کال وړاندې پیدا شو. تقریبا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د 15 کلو په عمر باندې و. جسیم انسانو، حسین انسانو، ډیر مزیدارو، اوچت قتل لرو، چې کله به وخت برابر کړه او پړګي به واله سترګې وغیرہ دا به تور کړي، نو انسان بچدل کاته به تجړه نه وخت چې بل طرف باندې واړي. د خپل مخ ګیره شکل سپینه شوانو به کتم لګاو، دا نکریزه او تور دا به سره ګډ وډ کې نه به خالص تور او نه به سورو د شي جګری غونه رنگ به ورکی په دې کیفیت. او به د ګیره د تورواله او د سپینواله او د سورواله دا ټول مسله به ذکر شو. نبی صلی الله علیه وسلم باندې خیبر کې ایمان راوړو، صلح د حدیبیه کې پټی ساتلو چې کله به عمره القضاء را ل په نبی صلی الله علیه وسلم باندې سره مخریلو، او فتح د مکه کې لار چې کله ایمان راوړو به دم راخاره کی. دوه کارون د لپاره محمد رسول الله انتخاب کړو چې د ملمنو اکرام وکړي او کاتب د وحی په دې کې واجب دعا مرته کړي و چې لا اشبع الله بطنه، موږ ودا خیرات د محبت خیرات ده لکه سړی خپل بچی له یو خارش. او د صاحب د نظر النعیم د شپږم جلنا هغه حدیث مونږ ذکر کړي د نبی صلی الله علیه وسلم د رحمت مبارک چې الله د دل په کې باندې بدل کا. دغه نور څه به شکل عثمان رضی الله عنه شهید کیږي، ځکه ولسم کال باندې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو. د لاړ شام علاقه له مصر له د زید ابن یزید ابن ابي سفیان سره هغه امیر دی یو سر ګروپو د علي بن ابي طالب نه مطالبه وکړه د خبرې چې ته دا قاتلان ونیسه یې او وجنه او یې موږ لپاره هم مجبور او دواړه مجتهدین او په اجتهاد کې خطا شوی و. ډیر حقانیت د علي بن ابي طالب علي رضی الله عنه د دې وجنه نه کول. شیخ الاسلام ابن حزم رحمه الله په الملل والنهل کې لیکي چې د هر قاتل ترشا یو قوم ولاړو ازنه جو بلوا جوړل شي. خو مسله بګي واغ جنگ جمل او سفین دا ټول تاریخ مخکې موږ د علي رضی الله عنه تشریح کې چې دې کیفیت والا او په دې مسله باندې د حکومت او غیره دا روان شوی وو. دینه مور سره د نبی صلی الله علیه وسلم دعاګانې به د ذکر کړي. کله چې دا نه جوړو یو ځکه کې نه سو د ملګرو لزن ښکارا کې په دې مناسبت باندې چې زه د مر نه یریګم نو دا ډېر غنه په ما باندې راځي، ما دشمنان د خوشحالي نه کوي. شی او روافض ولتم شیرونه ویلې زلمنیه انشبت اسفارها
الفیت کل تمیمه لا تنفع وک خیر وس مړکیږي خطرناک خلک دي اسلام دشمنان. نبی صلی الله علیه وسلم ویل الله تعالی هدایت وکړه، الله د عذاب نه بچا، کتابت ورته زدکا، حساب ورته زدکا. اغه د ام حرام د جنگ تذکرہ مو ذکر کړه چې په دریاب کې دنه دوی جنگ وکي، یو عجیب کیفیت باندې. عمر بن خطاب ورته ویل چې اشنا د څنګه دستي او فوجونه دي برابر کړی دی، یو خو چې د مسلمانانو باندې خلک حمله کوي دغه وجنه مې دا کار کړي، دویم د دې وجنه چې د خلک ما وجني او یقیني د مقصودی سړي به سګرځي چې هغه من ختم کې مرکزی سړي به را جوړېدل په بل چا باندې د غړ زور غواړي، بل د خلکو له اسلام زور بل د شي بیانوم. عمر رضی الله عنه ورته عجیب انسان دی، زه چې کله تعالی خبر وکم د شي خنات مال راکې چې هیڅ حق حیران شي او یقیني چې شي سړي او عجیب سړي معاویه رضی الله تعالی عنه الله رب عزت له خلافت ورکی. ځکه یو څلوي کې د حسن بن علي نه خبره دره تسلیم شو، شپته کې دا وفات شوی دی. نن دا خبره ذکر کیږي چې د ځمکې په سر باندې مسلمانانو له خلافت کله ورکی دي شي. زم چې غوام د خلافت، تم چې غوي د خلافت، بلیم وای قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي د دې لپاره تقریبا اتلس کارونه الله او رسول خو دي. دقه اتلس کارونه چې د مسلمانانو په دې مابین کې موجود شو، د آیات ساته د شي انسانانو له رب العالمین د ځمکې په سر باندې خلافت ورکی، والله رب العزت د شیخین خلافت پر ځمکه باندې راولي اسلامي چې در څو پر مسلمانان ته خوند ولي لذت یو عجیب کیفیت ارشد الله او د الله رسول احکامات جاری کیږي، رسول زړه ور باندې به خيږي. اوس هر طرف باندې چې کتلی ګونګاري دي، خفګانونه دي، پریشانې نه دي. اساسي بنیادی سبب اولنې چې د هغه عقیده توحید، د شرک جرړه، د شرک مرکزونه د منځ نه وړل، دا به مهمه ده. دویم سبب د محمد رسول الله سیرت مطالعه کول، دشمن سره څنګه کړي دی او جګړه کې څنګه کړي دی او فلان او فلان دا ټول. دریم د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو صحابه کرام دي دغه سیرت مطالعه کول. څلورم انسان به دې لپاره دعا غواړي چې الله تاسو سره بده کې کومک وکا وجه دار جډیر یو لوی کار مروان کړي دی، دا کار نافذیدل په دې ځمکه باندې زور غواړي، وینه غواړي، سرونه غواړي، نظرانی غواړي د الله په نامه. هر شړې دې لټینګې دې نشي در څو پر اغلوی لوی حسین او لوی خلق د الله په لار کې قرباني قرباني نشي. دعا به سړې غواړي. پنځم تزکیه به کوي، تزکیه دا منه ګنده صفاتونه د ځان لری کول او خاصه صفاتونه به ځان کې پیدا کول. شپږم انسان نه کشر د ګناه وشي نو دا به توبه وباسي چې ربا ما جرم کې ما معاف کړه. توبه شریعت تقریبا د امام قرطبي په حواله یو درس کې موږ تاسو درې درس بیان کړی و. وم سړی به د دنیا مسائل له ترجیح ورکړي په نسبت سره دین لاره رسول الله فرمایي جهاد به پری دی او تجارتونه کې به تاسو لاندې او ذمہ داریان وکړي. اتم بدعت چې کله په انسان کې بدعت موجود دي دا خبره یاد ساته د انسانانو له چیرته به اسمه باندې خلافت را نشي. سنت د محمد رسول الله تابعداري هم په مانځ کې یو، هم په جګړه کې یو، هم په غنیمت کې یو، هم د شیرانو سره، هم د خپل ملګرو سره واجب کیفیت باندې مدرسه نظام برابرۍ. نه هم استعداد عسکري به سره برابرۍ، د دشمن په مقابل کې ټریننګ، دغه مقابل لزان باډي وغیرہ دا ټول برابرول. او لسم استعداد معنوي، یو لسم معنوي عملی چې د دوړ سره راجمع کړي شي. دولسم د هغه کارونه بسړي ځان ساتي چې په کوم باندې د مسلمانانو مابین کې اختلافات راځي، تحزب، جماعت، مسلکی باسونه کول. تر دې مسلک سره تعلق لري، زه دې مسلک سره بچ کله یو سړی په اسلام کې را داخلي غز موږ روړ دی. حنفي چې دغه مسلمان دی، شافعي چې دغه مسلمان دی، مالکی چې دغه مسلمان دی، حنبلي چې دغه مسلمان دی، اهل حدیث چې دغه مسلمان دی، اهل ظواهر چې دغه مسلمان دي. د یو بل نجاریدل په دې کیفیت باندې. او دیر لسمه اهل علم فرمایي چې انسان به د دنیا پرستی نه په اړه کیږي، دنیا له کار نه وي. دنیا پرستی دا معنی الله او رسول خفا او دنیا ګټل. سور لسم اق صفات بسړې بزن کې پیدا کی چې کوم رب العالمین د دې اسلامي مسلمانانو ذکر کړی دی په قرآن او حدیث کې. پنځ لسم سړې په جهاد کې خالص او خالص د الله د رضا لپاره. شپږلسم د مانزه اهتمام او ولسم د زکات ورکړه لکه سورې نور کې رب العالمین ویلي دي. او اتلسم د دې لپاره کوشش دې لپاره مجاهده د اتلس کارونه چې کړه وکړي شي د خلکو له الله په خپل ځمکه باندې اسلامي خلافت ورکړي او د سي خلافت چې هر طرف باندې شړې ګوري د قران او سنت برابر حکم چلیدل. معاویه رضی الله رب العالمین د عذاب نه بچ کړي دي. عجیب او خیر شړیو. یو خو نبی صلی الله علیه وسلم دعا کړو چې الله د عذاب نه بچ ساته. محمد رسول الله تعالی بخول جون کې قمیص ور کړو او بل مجلس کې د انس نبی صلی الله علیه وسلم د خپل وخت کټ کړو د ځان سره وساتل په بوتل کې
چې کله وفات کیږي پرشونه ملګری او متلم کوي وې داشته بکار بیا یا ورس شی به بکار باندې راځي یو شی بساتي اخرت لپاره به سړی ذخیره وکړي ملګرو له ویل شکر زمون شمدار محمد رسول الله کمیس ودا مال را واغوندي او دقه کم نوکان چې ودا وسوځوي او زما په دسترو کې تیرانجه جوړ کړي او زما په خپل باندې راواچوي او بیا ما قبر کې دفن کې امید به دار رب العالمین بده دی وجنه مال عذاب نه راکړي ورس ان شاء الله را روان چهارشنبه یا بل چهارشنبه په د باندې سي درویش اعتراضونه د خلکو کړي دی یو پکې دا چې نبی صلی الله علیه وسلم دا نوکان ولې د سوځول دا به ان شاء الله به التا علي التفصيل ذکر کیږي چې د دې وجنه ود دی له ویل چې تبرک په اثر د صالحین او نیکانو دا شتري چې کله به صحیح احادیث باندې ثابتي وګوره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه اورو ابن مسعود الثقفي چې کله راغلی صلح د حدیبه کې د نبی صلی الله علیه وسلم د اودس ابو ملګرو لانه اسمه کې نه پرې خو دی رسول الله ته پوښتنه وکړه دا ولې یا رسول الله د الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره مینه ده ای دین را پدې خو د ابوبکر رضی الله عنه د صوبه بهشا بدش کیفیت استعمال کړي نه دي د عمر بن الخطاب چې استعمال کړي نه دي د عثمان بن عفان چې استعمال کړي نه دي د علي بن ابي طالب چې استعمال کړي نه دي نو په دې وخت کې پیر وسن شي راځي چې تاسو مره او به استعمالوي تر څو تاسو بری باندې تبرک حاصل یو مولا یو شیخ نشي راځي مکه راوچته دي دا جایز دی چې کله په صحیح احادیث باندې ثابت وي د نبی صلی الله علیه وسلم را بدی خو به د اچن د ملګرو کې د نقل نه راغلي د بدی ځکه ناس کړي ولا موږ لم ناس ته پکار دو د بدی ځکه ټوخه کړي موږ لم ټوخه پکار دی د بدی ځکه خندا کړي د موږ لم خندا پکار دی واځي د محمد رسول الله تابع دی چې عبد الله ابن عمر وکوله دی واجب کیفیت د ځان له استعمال کې چې تاسو به ما دفن کړي نور پری دی ورسې ان شاء الله د وفات تذکرہ به کېږي او معوی او الله به پری دی غسل به مال راکړي دغه ورسره پروګرام به برابر کړي چې الله می د عذاب نه بچ کی به د عذاب نه سړی بچ کیږي څنګه د ځان له خبره ده قران او سنت شکل انسان مطالعه کې د غیر پر ډیر اسباب او وجه دي یو وجه اساسي بنیادی وجه چې سړی د الله د عذاب نه ور باندې بچ کیږي وجود النبي صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله وجود چې کله پیوځي کی سورہ انفال کې الله دا ویلي دی وانت فیهم دویم اساسي بنیادی سبب چې شیخ الاسلام ابن قیم په بدایع التفسیر کې لیکلي دي المحبت مع النبي صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه استدلال عجيبه کړی ده و چې کله په چې محمد رسول الله موجود دی د الله عذاب ناراضي علیه الصلاۃ والسلام نو کوم ځل کې چې د نبی صلی الله علیه وسلم مینه د څه مخاله التب عذاب رش مینه به څنګه رسول الله سره جوړیږي تقریبا دې کې اتباع السنه باندې یو جمع مخکې موږ یو درس ویلو او ډیر تفصیلی وګدا چې څومره د کمال مسائل هغه بده کې شجاعت بده کې علم بده کې احسان بده کې خپل ولی بده پالله ظاهری او باطنی کمالونه بده کې و دا د اسباب چې د محبت اسباب د محمد رسول الله سره جوړیږي دریم چې کله سړی د الله نه بخنه غواړي او هم یستغفرون قضیه محمله ده عبد الله بن عباس امام قرطبي نقل کړی دی چې سړی فاسق او فاجر ولی نه خو چې د الله نه بخنه غواړي رب العالمین وسره د نرمه معامله به کوي څلورم قران کریم کې رب العالمین په تصریح کړی د ایمان التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بالضروره مع الاعتماد عليه والتبرع عن جميع ما سوى الله فنبي صلى الله عليه وسلم اعتماد کول د نور ټول ادیان نه راجدا کېدل او اسلام د غاړه ور کول شکر د الله د نعمتونو تذکرہ ابن قیم صاحب لیکلي د الله د نعمتونو شکرې دی له ویلې شي چې کوم نعمت تعالی رب العالمین درکړي دی په حق ځکه استعمال کړي چې کوم ځکه موږ الله غواړي مدارج السالکین کې ویلي کړي د سترګو نعمت څنګه ادا کیږي او د غوګونو نعمت څنګه ادا کیږي او د ژبې نعمت څنګه ادا کیږي او د لاسونو نعمت څنګه ادا کیږي او د ژبې او د زړه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به کتاب لیکلی دی او اغه کې به تقریبا 14 اقسام د دې القاعده الشرعيه القواعد الشرعيه دا مسائل به ذکر کړی دي چې په کومه طریقه باندې سړی عبادت وکړي او تر څو د الله د نعمتونو شکر وشي خاص کر تزرع عاجزي قضیه په شفا کې د محمد رسول الله عاجزي ذکر کړی دا صاحب نظرۃ النعیم به جمع کړی دا دغه سره سره امر بالمعروف او نهي عن المنکر او قران او سنت لا سړی په صحیح بصیرت باندې خلق دعوت اول د ایتونو مابینګ تطبیق او د حدیث مابینګ تطبیق کله چې سړی د الله په بندگانو باندې شفقت کوي وغیرہ دا کارونه چې کله سړی وکي د شي انسان به د دنیا د عذاب نه بچ کړي معاویه رضی الله عنه دعا به کې غوښتلې و او دغه سره سره د نبی صلی الله علیه وسلم د کمیس وکته وغیرہ د استعمال کړه نوکانه شعبی فرمای وعقلاء العرب اربعه د عربو عاقلان شې ودا ګور څلور کسان دي او څلور وړو سره وزما ملاقات شوه دي یو باغی کې چې دی امیرنا و سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه دویم چې دی امیرنا و سیدنا عمرو بن العاص د معاویه رضی الله سکرتر او معاوني دریم زیاد
چې دا د معاویه رضی الله عنه د خوانه په کوفه باندې والیو او څلورم مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه چې دا د کوفه د غنور شبر بصری والی حتی تر دې شاګرد فرمایي د مغیره رضی الله عنه دومره کمال رب العالمین دې بندل ور کړو کچیرته یو خارو او داغه لس دروازې او په دې کې کلک وسلوال سړی ودري وی مغیره ورنه په طرف باندې وته او چا بل دل نش شعبی سے فرمای چې د عرب سلور عاقلان دي او چت عاقلان دي او په دې کې زموږ شاسو امام معاویه رضی الله تعالی عنہ به ذکر کړی دی یقیني چې لوی امام یو لوی عاقلو عمر بن خطاب کله کله د ملګرو له دا ویل شي انسانانو تذکرونا تاسو یادوي کسرا قیصر و دها دغه چالاکی او دغه سیاستونه صاحب خبره ده دا تاسو یادوي راشد د معاویه اغه سیاست وګورئ او داغه د شکل وګورئ او داغه بشاشت وګورئ ودا یادول پکارت او حقیقت مخکې موږ دا ویلو شی واجب انسان د عبد الله بن عباس غلام قریب په نامه دا د مشر لاړو شام له دغه ځنه شکل راغی مدینه منوره له عبد الله بن عباس ویل بیا آشنا ته خبر نه وینا وی واجب کار می ولیدو ودا څنګه بیا معاویه رضی الله عنه چې واغیو یو رکعت وتر کول ټول عمر کې هم دا یو رکعت وتر عبد الله بن عباس پیره دونه کې څومره عجیب ترتیبه و معاویه چې کوم کار کې هغه پرې د دغه وجه دادا یو خواغه د محمد رسول الله سره صحبت کړي لري په نبی صلی الله علیه وسلم باندې سترګې لګېدلې دي د دې صحابه بدی باندې بیانې مطلب دا د صحابه بدی بیانول په کار دي د قبر عذاب سره لور باندې رسیږي او سره به بیمانه کیږي او دویم به ویلې انه لفقيه هغه چې د ډېری او فقيه سره دی هغه چې کار کوي هغه لپاره دا مسله معلومه ده د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث شکل انسان مطالعه کوي د یو رکعت تر مبارک تقریبا 30 احادیث راغلي طریقې دا ده چې مخکې دوه رکعات مشته وکړو دغه نور څه به یو رکعت سره منظم کوو چې یو رکعت کې مور باندې اعتراض مکوا یو رکعت شته درې رکعات شته پنځه رکعات شته و رکعات شته نه رکعات شته په دې ټولو باندې باید سړی عمل وکړي کله یو رکعت وتر کوا کله درې رکعات کوا کله پنځه رکعات کوا کله و رکعات کوا کله نه چا چې په دې باندې عمل وکړي اغله په بد نظر باندې ګوري را وجه دا چې دغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث سلوی څخه چې نیمه ټوکړه به کې موجود اسمه اساس ور باندې ایمان دي عمل پې کوو خو دلیل به دې باندې چې سلوی کا حدیث په دې کې موجودي چې دا معمولی حکم دی غړي قوي حکم دی ډیر انتهایی قوي حکم دی هغه باندې وګوره اعتراض نه کوي معاویه رضی الله عنه ټول عمر د شکول سړی به خوش پرسته په اعتبار باندې نه کوي بلکې په دې مناسبت باندې به کوي چې دا محمد رسول الله سنت طریقه ده عبد الله بن عباس په دا خبره کوله معاویه رضی الله عنه چې د حق للملک دا حقدار د بچی چې د بچی ورکړي شي وجه به کې دا وېد د پراخي او د تحفې چې وېد د نواحي او د اطراف له رسیدلې تر موږ پورې وېد شیند لکه د باز انسانانو چې شینی تنګ یو خلکو له سن ورکړي یو چا باندې د تعریض کولو او به ویل به معاویه رضی الله عنه د شی واجب انسان دی چې داغه حلم داغه په غضب باندې غالب دی بلکې داغه غضب تریا کړي ختم کړي دی او هغه د شی عجيبه سخی انسان دی جواد دی چې خلکو له دومره تحفې ورکړي چې د تحفې د خلکو په دې شبو باندې یو کلب او تعالی ده څوک چې تحفې ورکړي هغه رسې به خبرې نشي کولای د اسلامي سیاست او معاویه رضی الله عنه خلکو سره دا تعاون کولو په دې طریقه باندې عبد الله بن مبارک نه چې بختنه وکړي چې د بهترین محدث دی هغه شیرین ویل دي عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب من كان يخدم خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخزب او كان يتعب خيله في باطل وخيولنا يوم السبيحه تتعب تر اخر پورې شیرین ویل دي بهترین څلور میاشتې جهاد څلور میاشتې درس او تدریس څلور میاشتې تجارت کله به میدان د جنگ لړو سخت مقاومت به وکي به د خپل بدن د شکل پټ کړو چې تر څو پورې خلک ماونه پیژنې په دې کې من کې ریا را نشي څومره عجیب انسانان دنه چا پښتنه وکړي چې ما وی غوړه د عمر ابن عبد العزيز د ورته واجب خبره وکړه وی اشنا د عمر ابن د معاویه رضی الله د اس د پوز ګرد وی دغه به عمر ابن عبد العزيز نشي رسیدلی هغه محمد رسول الله لیدلی څومره عجیب خلک څومره عجیب استدلال او به ویلې دا معاویه چې د الله د خونه په موږ باندې امتحان دی چې کوم انسان په معاویه کې د خپل ژبه شروع کړل په هغه باندې لعن ته شروع کړي لکه د باز انسانان چې روافض او شیعه دغه متاثر انسانان دي معاویه دا کار کړي او معاویه دا کار کړي کتابونه دي چې پکې لیکي الحمدلله په دې دنیا کې رب العالمین اهل حق علما پیدا کړی دي چې تر څو پورې د باطل رد وکي او د حق خلکو لپاره ښکارا کړي چې معاویه باندې چا گزار وکي یا ساته په دینور صحابه باندې دا ټک کوي دا کلام کوي
دلیل له بدیش په معاویه باندې څوک گزار کینو دا به یوي او یا برافیزي به معنی انسانان دي داخله دی امتحان دی داغه د الله د خونه په موږ باندې د یو عالمنا نافع ابن الحارث الحلبي په نامه باندې داغه نشه پښتنه وکړه د معاویه باره کې ته څه وایي وېزمنګو د صحابه مابین کې دا پرده ده چې کله یو سړی د کور پرده کش کې به داخلي دل دا کور د ډیر اسانه دي او نبی صلی الله علیه وسلم دینه منع کړی دا چې د شا کور له پردو کې ګور را ګور مکه نسترګو بدر منیو باسي او کې وېسله به ګور حاضر شوي ابن العربي لیکلی دی په العواصم من القواسم کې و معاویه رضی الله عنه واجب کتاب دی چې څومره صحابه باندې اعتراضونه شوي دغه جوابونه کړی دي و معاویه رضی الله عنه واجب انسان و د سرحدات را ټینګ کړه د مسلمانانو په مابین کې ودانه سم برابر کې او ډیر اوچت کمال وی وکي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله لیکلی منهاج السنه کې چې دا زموږ استاد مشر عالم دا فرمایي و معاویه رضی الله عنه چې د نبی صلی الله علیه وسلم ام د وحی کاتب لیک مقرر کړو او د غي سره په بای زینو کې دا امیر مقرر کړي څه مخیل چې وڅوک د وحی کاتبي او امیری آیا دا سره بچر د بدین د اسلام کې خیانت او دوکه وکي اې چرته به مونږ ابن کثیر رحمه الله په البدايه والنهايه کې لیکلی دی و معاویه چې جيد السيره سیرت ډېر مزیدار دی خستا معاویه چې کثیر الستر پر دې په خلکو باندې راولي جمیل العفو ډیر کما په خلکو لکې حسن التجاوز د خلکو نه مخ اړي څومره عجیب مسله ذکر کړی دا یو رسول صحابه ورله د خواله معاویه رضی الله عنه شو مرتب تنظیم به جوړول او د ملګری برابرول د نګر چا بیره ګاردو باډي ګټان ولاړو ناس و نبی صلی الله علیه وسلم خو دینه منع کړی دا چې انسان چا سره کاری و امیر واغله راتل نه شو حق نشي پوره کېده چې د جنت مسله وسره ګران شي متصری د خپل پوسټ لري د ځان نه او خلک مقرر کړو د خلکو لیدي شي ویل شي اے خلکو تاسو ګورئ چې د چا ما سره کار دغه ګورز ما خو لراولي دومره عجیب انسان منون کې انسان د عمر بن خطاب رحمه الله وکړه وقفا عند کتاب الله چې به ورته قران او سنت ذکر کې متصل به دامن منګې له ورانه ولکو د حدیث شل جوابونه وک آیات یې ټیک دا بدشي خدا بدشي او دا داسې مسله دا داسې مسله اهل سنت والجماعت دا معنا الله او رسول او صحابه په روان دوی د شریعت په دې مناسبت باندې موږ تاسو بیانو چې کله یو شړې د محمد رسول الله حدیث تعالی پیش کې او د قران آیات تعالی پیش د ټک باغه تمانی چون چرته به کې نه کوي زما نظر منی او زما نظر نه منی زموږ مسله کې برابر دی او برابر نه دی زموږ د علاقه خلک سره برابر او برابر نه دی یو ورځ په مجلس کې ناسو ملګرو لوي ویل شي علي رضی الله عنه باندې غالب شوم د غیر پر سلور وجې دي یو وجه بنیادی پکې دا چې زما د کومندې لاندې د شام خلک دي او د علي رضی الله د کومندې لاندې عراقيم او هغه تار به تار خلکو خبره نه منله زما یو خبره وه یقیني شي یو خبره شامل وې د مبارک دوی مې ورته ویلې ما به خپل راز پټ ساتلو علي رضی الله عنه په دې منبر باندې کینو ټول خلکو له اعلان محمد رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام پورا کې تاسو حوائجکم بالقتمان د خپل رازونه حاجتونه په خپل پټ کتمان باندې هر چاله مخ کار کوو د شړې به کامیابیږي دریم وځي جنگ جمل کې نو مد عائشه رضی الله عنها مقابله نه راوته نو موچون کې خلک راوته ودا خو زمونږه مور ده تبان درې خلکو زما سره ډیره مینا سلورم زه په عربو کې ډیر مقبولم په نسبت سره اغلا معنا اهل د حکومت داو په دې وخت کې کینی علي رضی الله عنه په خپل فضیلت دنه لري دغه باره کې مخکې موږ ډیر احادیث ویلو چې دا رقم انسان دی او دا رقم سړی دی او دا دې سلورو شنو د وجه رب العالمین ایسه زور باندې غالب کړم او هغه بچیز مستر وی جوړ وکړه حسن رضی الله عنه په یو څل وختم هجری کې او به پښپتم کې در وفات مسله وا معاویه رضی الله عنه واجب چې انسان نو چې هغه صرف امیر او والی او حکمران او غلې بناسو په دې منبر باندې بکې نسل ملګرو به صحیح تربيت کولو د قران او سنت په علم باندې آبادولو ودا حج په موسم کې مدینه منوره راغلیو په دې منبر باندې کې نو شي پولیس ملګری ولیدو چې هغه د خپل وختو پر نور وختو یې کړی و ملګرو لې ویل چې اين فقهاؤکم واين علماؤکم ساسو فقها چرته دي ساسو علما چرته دي دې سړي د خپل وختو پر نور وختو یې کړی دي او زجر النبي صلی الله علیه وسلم ان تصل المراه براسها شيئا محمد رسول الله خو دې باره کې د سخت خبره کړې ده چې زنانا یا بل څوک هغه خپل سر پر اضافه وخته نه به یوځي کوي بلکې دا د بنی اسرائیل د هلاکت لپاره یو سبب دی لشنو د وجه نه غوړ بچي یو پکې دقه ټیک ده که زنانه د وختونه یو شته وای د شوتار مر وغیرہ ته کې ډېر پرسو بغیر دا پکې نه چې هغه وخت غټ کار شي نو دي کې بس ممانعت نه علماء د لیکلي دي خو د شی چې وختور باندې اضافه کار شو د بازي سرونو خلوی کې چې وختونه چې په سر باندې راکې د ټول سره چې ببر معلوم شي د سره دا به ناروا دي ملګرو دا لري کوي او به د شي ورته ویلې محمد رسول الله نه شي نورې دي
چې زه تاسو ته منکوم واغه موږ من کړیو او عجیب خبره کړې دانه شي نسری یو النوح ومړي باندې شړا کول په دې طریقه باندې چې هغه کې جزې پځو پرېدونه وشي وا تلاړو چې تر ژوند دی وس موږ به دې مسله و دارکه مسله و دا او دا نفسي مړي به شړا دا جایز ځکه دا رحمت دی جزې پځو وغیرہ دا ناروا حرام دوی محمد رسول الله چې موږ من کړیو الشعر دا بیجه شیرونه ویل لکه به تور مثال ګودره دې منګې دې فلان دې داد او اغا هیڅ پیدا پکې نشته حتی اهل علم دلی کړی دي ودا ځکه شیرونه اوریدل په نسبت سره د قران کریم تلاوت لوي دا دلیل دی پاک د چې بلې شړې کې منافقت راغلي دي زموږ شاوسه د موبایل وګوره ټول پکې هم دا شي نه پراته دي قران پکې چول پکار دی وغه اوریدل پکار دی کله کله کدا چرته اوریدل شي سو مانعت بنئ او که شیرونه به جایز دي لکه صحابه بدا ویلي كالشمس في كبد السماء وزوها يخشى البلاد مشارقا ومغاربا ما أحسن منك لم تر قط عيني ما أجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساتع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنة أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذ استشغلت بالمشركين المزاج ده حسن بن ثابت و ده بن رواحه هغه قسم زیدار شیرونه دي د اسلام باندې طریقې بکی دا به جایز ده به جهاد ده جبه د شیرونونه او بل تبرج زنانه چې کله کور کې وشيږي چې د ملنګ غونې شکل اختیار کی خو چې کله بازار لږه واده لږه یو بل ځل دا چې زیبو جنت استعمال کې چې ته دا ګومان کې چې هم د قراو بل نه ده اېدینه منع کړی ده او څلورم محمد رسول الله چې موږ منع کړی د تصویرانو نه د موبایل کې د تصویران استلو په دې کیمرو باندې استلو په لاسونو جوړول دا ټول ګوره حرام دي کوم انسانان چې دا خبره کوي چې مجسمه حرام ده او دا جایز دي دا بیچارهګان اش سادهګان دي دا یو څو خلکو نه متاثر شي ویل ځکه دا شونه د جواز پتو ور کوي د مصر څخه دکاتره او دکتورا مکتوران دي دا پروګرامونه شروع کړي لیکن اهل علم په دې باندې رسالې لیکلي دي چې دا حرام دي ناروا دي محمد رسول الله فرمایي په ورځ قیامت به ټول انسانان کې خطرناک عذاب شي هغه د قصړي عذاب وي چې دا تصویرانو بس قرطبی تذکرہ کې خبره ذکر کړې ده په ورځ قیامت د جهنم نه به یو څټ روزي وبو چې به درې کسانو باندې مقرره ما یو پکې هغه انسان چې په دې دنیا کې تصویرانو بس دی ودونه کې پړکو بړک دی د سربندانو کې دا کیمرې لګېدلې په دې نور پروګرامونو کې اسی دیو بل نه وباسو په سفر باندې لاړ شي الته تصویر وباسو د تصویر وباسه راځي کله چې په موبایل کې د رب العالمین د رضا لپاره د محمد رسول الله د ارشاد مطابق ټول هغه ډیلیټ کو شکل درس خلاص شو ان شاء الله دا کار وکړو که به نه کوو ضروری به خیر ادا کار کوو تصویر او پنځمه ویلې منګه چې من کړیو جلود السباع د دې درندگانو په سرمن باندې کینو لکه باز خلک قرقل جوړي او باز ته مشلیغونه جوړي یو شی بل لمتکبرین انسانان دا کار کوي دا به تاسو کوی نه او شپږم ویل چې الغنا د ټنګ ټکورنا محمد رسول الله فرمایي دا پر لړ کې منافقت د شیرا ټوکي لکه څنګه چې اوبه د فصل ټوکي شیخ الاسلام ابن قیم په غسل الاحکام کې به تفصیلی مسلې دي ذکر کړی دا خوند او لذت اخصل امام شافعي او امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک درې چې د ایمان نشړې ور باندې به اخلاصي موسیقي او دغه آلات د بارکه ابو حلال امین الله کوټوال په نامه باندې عالم دی حفظه الله هغه یو کتاب ځان لیکلی دی پښتو کې اخستلې بکار چې هغه سړي وګوري او نور علماء په مستقل کتابونه لیکلي خاص کر ابن قیم رحمه الله یا تلبیس ابلیس ابن جوزی چې بعض خلک دي د جواز قائل دي نه روا اذن به تاسو ځان ساتي او به ورته ویلي و استعمال الذهب وم د سرو زرو استعمال ونه کوي امام محمد ناصر الدین البانی سے بعد ابو صفات کې لیکلي چې خزم سرو زرو نشي استعمالولې ذهبي محلق درغي قائل نه دي لیکن من غوي نارینه لپاره دي استعمال نشته ارچ زنانه د غیر لپاره جایز به درې شرطونه باندې یو دا چې دا به زکات ور کوي او بل دا چې خپل خاون له به کار کوي او بل دا چې تبختر او د فخر په نیت باندې بدن نه استعمالي او اتم ورته ویل الحرز زنا دا خو بالکل حرام ده افعاله شديده او نه هم ورته ویلې و الحرير اوريکم استعمال ولا کچیرته زنانه اوريکم استعمال کې سم مانعات باندې دیږي وجه دا چې حسن د زنانه کمزورې دي کاغذ ځان ډولي کې سم مانعات نشه خو سړی استعمال ولې شي ابن قدامه مغنی کې دا خبره ذکر کړې ده چې عبد الله ابن عمر یو سړی ول دی ماشوم چې هغه داسې اوريکم چولې غیر باندې وش کول لری کړه ور باندې ګوره څومره تربیت دي ملګرو کې څومره قیمتي خبرې دي نه خبرې چې انسان ور باندې سوچو کې زموږ شاو دنیا او د آخرت کامیابی پم دی کړه یو ورځ ملګرو سره د مدینه منورې چراغ مسجد نبوي لا یا مسجد حرام لا په دې وخت کې خلکو به مازیګر منځو کې ورسې دوه رکعات نه پل کول معاویه سبوی تعجب دا څنګه چې لازم د پیغمبر علیه السلام سره پاتې شوی ما دا کار لیدلې تاسو دا کوي بلکې محمد رسول الله دې نه منع کړی دا عبد الله ابن زبیر ورته موږ دا کار کوو ما د محمد رسول الله نه اوریدلې مناظره شو دواړو
معاویه رضی الله عنه ورسې فیصله په عائشه باندې وکړو عائشه رضی الله عنها ملګری ورولې کل چې دی مبارک د رسول الله صلی ارشاد مبارکو اغي حواله ورکړه په میمونه باندې د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي والا مخکې موږ دا ویلی و خدیجه رضی الله عنها او دقشان ریحانه جويريه ام سلمى ام حبيبه حفصه عائشه صفيه زینب ام المساکین اتلس بیبي محمد رسول الله کړي دي لیکن مصدق د حاکم کړي د شپږ سره هم بستری شوی هند بلکې د اولس پاتې شوی چې کله وفات کېدو نه به بیان پاتې وي پنځه کې قریشي څلور غیر قریشي عائشه رضی الله عنها دومره وکړه کزره هغه حواله ورکړه په میمونه باندې وی ورچې هغه د مسله تفوس کوي هغه باندې به دا بوجو چې وځ د فتوا موږ نه څو غواړي په کار دا چې په بل چا باندې دا مسله ورشي اوس په دې وخت کې موږ تاسو ټول د مخې مفتي دي ار سړی مفتي دي دوه کتابه به ویلې نه یو غوډ نو مزام بشوريږي شیخ القرآن او الحديث وکیل فلان او فلاني مسلک والا او دی والا او فاضل نوجوان چې دوه خرګاډي به د ما په داغه نوم نشوړل انسان بچي داغه علم شي خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام له لزمه ته علم نسبت الله علم ندی لکه څنګه چې د غیب په خلق کې وبدي په نسبت سره دی دریاب له موږ تاسو ټول طالبان یو هیڅ به یو قربان دي نه موږ به څوز موږ به علم سي علم خو اقا شری چې باغی کې تقوی او هغه کې عملي او چې کله وسړی عمل کې هغه چیرته مدي صفاتونه باندې به خوشاليږي نه هغه ور باندې به خپکیږي نه نو دی عائشہ رضی الله عنها میمونی رضی الله باندې حواله ورکړه میمونی ورته ویلې شه رضی الله تعالی عنها او محمد رسول الله د مازیګر منځنه وسه دوه رکعات نفل کول معاویه رضی الله بس خاموش وي چې سید هغه کړي زدينه ولکه اوس وخت کې مناظره اوس خو درسو پر چې بل سره وجل نه یا په ځب باندې کلک نور مولاړ شي نه کینا ان بد دامنا يدور ما الحق هي صدارا صاحب نظرۃ النعیم لیکړي دي چې الرجوع من الكل الى من له الكل رب العالمین الله رسول روان يدل چې کوم مصلحت راځي چې هغه اومنو لیکن اوس دا خبره معلومه شي چې ماځګر مانځنه ورسته به دوه رکعات سړی نفل وکي کله کله دا سنت طریقه راځم اوس ډیر علاقو کې د خلک خالدي خدا کله چې کله مونږ وخت کې وشي لکه موجوده وخت کې اوس په کم 3 بجې چې کم انسانان وخت مونږ کوي نو هغه له پکار دا چې دوه رکعات وکي د شنه چې غډیر نه وخت کې چې غرغري حالاتي عمر رضی الله عبد الله ابن عباس بر خلک منه کول نو تطبیق دالي چې بری کیفیت باندې دا وشي وستراشه چې معاویه رضی الله عنه دا هغه وختو په اړه خبره کوي دا غنه مسلو په اړه خبره وکړه او د قشان د دوه رکعات نفل په اړه خبره وکړه دومره اهتمامي سړی دی سمو خیل چې د انسان بچرته صحابه قتل کړي د دنیا د منصب لپاره ایا د انسانان بچرته ډاکوان شي ایا د انسانان بچرته رهزن شي دا د رب العالمین اولیاء دي دا د الله متقین بندگان دي په محمد رسول الله باندې نظر لګیدل دي لیکن داخله د پسې بهم قلمونه راخلي معاویه دا کار کړي معاویه دا او ځان له یو سنی وای یو پروفیسور بزان لوي یو لوی دکتور بزان لوي پوهان بزان لوي د معاویه نوم چورته والي داسې بلګيږي بالکل لکه دلته د خپلار وجلی او حالانکه دا جنتی صحابي دي اې دی وجنه قران او سنت له رجوع په کار دا رحماء بینهم الله صحابه خپل ما بین کې مینه کوي د رسول الله حدیث شو غوري د اقوال علماء سره ناس ولاړ وکي چې د صحابه او عظمت او وقار تاسو له بریزونه کې دنه نه کوي دا کوم انسانان چې دا چې موږ صحابه منو پلانین چې دا صحابه او دشمنان دي ته صرف دل دي شوی ورته دی یو صحابي د عمر بن خطاب مبارک یو دوه شي موږ له درس راکا کله تعالی درکې به موږ ملامت او دی په حقه صرف دومره ورېدل چې عمر بن خطاب والله کې د نیکونو ورته شي نه کوي څوک والله کدا معلومه چې ایمان کړه راوړي والله ورته دا مسله معلومه چې د څومره فتاوی څومره فتواګانی ورکړي بس دې پسې منختی دا ګور د صحابه او دشمنان دي دو عمر لبی دتی وي او دو عثمان لبی دتی وي دا خالص ابتر او دروغ دي نو معاویه باندې څوک خلک د الزامونه کوي دا روافض دي شیعاګان دي دغه متاثر خلک دي دغه اولاد دي او امید ده چې ان شاء الله د څه کسان بل په ورځ قیامت دغه پر حساب کې راوچتي من معاویه خپل امام وایو من معاویه خپل محبوب وایو من د معاویه مبارک دي شیخ ساتو چې الله ور ناراضي شوی دی محمد رسول الله ور ناراضي شوی دی من د معاویه مبارک دي شیخ ساتو د محمد ابن کعب القرزي په حواله باندې چې دا خبره مخکې موږ ذکر کړې و السابقون چې دوا آیتونه مو ویل یو د سوره توبه 9 نمبر آیات یو بل چې د دې معاویه نه الله راضي دی او معاویه جنتی دی نو آیا جنتی شری په مبارک چې سړی وسوي چې دا ظالم دی او قاتل دی او رهزن دی او ډاکو دی دا په خپل جهنمی دی او جهنمی نه دی معاویه رضی الله عنه واجب انسان چې بده کې حلم ډیر غالب حلم څنګه یو ورځ قریش او ځان ورته راغی مخامخ ورته کینو سخت خبري ورته وکړي انتقام نقص معاویه رضی الله عنه درس کاته وی خبره د اخلاص وی او ولکه تعالی پته نشته څنګه وې زمنګ د بادشاہانو خو او طبيعت دشته لکه د ماشومانو غصه مو د ماشومانو غونډه او حمله مو چې د پشان د زمری ده
دا خبر دې مال وکړه خو اوسم خله چې ما در نزان بچ کې محفوظ مې کې خو قبل بادشاہ له چرته وکړه بادشاہ سره غوسه دي شي لکه د ماشوم ته به ته په معمولی خبره باندې خپکی او حمله به دي شي لکه د زمري دردانګي ورمګ در باندې ماتي چې دا خبره کله غزوان وور د وري مجلس پرې کلاړ و تختیدو یعنی معاویه ورته وي صبر وکم زه صابر سړی عبد الله ابن عباس فرمایلی وی حلمه د حلم چې دی تریاق الغضب اې د غضب د پاره یو تاریخ یو ختمون کې شو ما ویره زله کې واجب سیاست دا چې وسم اکثر جنو کې دا سیاستونه شته هغه په خپل باندې څوک نه نیول زبردست وکم او موږ به دا رقم خلکو دا چې په خپل باندې دا کړې پړې کې دا ګورې هیڅ هم نشي کولای چې دا غټي غټي خبرې کې موږ د شیو دل تبعاتکو کال تبعاتکو دا خبرې شو کې دا کان قرار ګرځي خپل سوداګانې خرڅي خپل ځمېداري وکړي خپل ډریوري وکړي معاویه زله په دې خبرو له هیڅ انتفاض چانه کو د سیاست او اسلامي سیاستو لیکن چې کله خو بسړي عملی حرکت شروع کې هغه باندې به پنځواله هغه به نیولو هغه گرفتارولو دغه حدیث هم د معاویه پر روایت باندې راغلی ځکه درش په حدیث یوسلو درش په حدیث ټول نقل لیم یو پکې دا حدیث دی چې الله اراده د خیر وکي محمد رسول الله فرمایي په دین کې ورته پوهه ورکي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا تزال من امتي همیشه به اسمه امت نه وړاله چې هغه به د حق د لپاره کار کوي کدا ټول دنیا د عدل لټک شي ام دا بلګي یو کده ظالم د ظلم لټک شي ام دا لګي ځکه د په وخت کې داخله پیدا شي او دا د الله قانون دی چې په کومه زمانه کې باطل فرض خلک پیدا شوی دي ال تور الله حق پرس پیدا کړی دي د دهریت په مقابل کې د شي انسانان روه تاغوی ویل چې الله نشته دي دهریان به ویلي کله چرته وزما د الله استراقات کله به کوم ځای کې چې موږ وګورو الله رب العزت د په مقابل کې د قهرمانان راويستو چې وی والو تڼي او ماتي يهود نصارا روه د دوی په دنیا باندې غرو پښتوري کې چې یو خم دامن غيو رب العالمین ورته د خلک میدان لراوي چې د حرکتونو تکتیکونه ورسره وکړه چې ټول دنیا ورته وته بغاخته چې داسې خطرناک خلک دا وسنګ راونی ولشي ځکه دا د الله قانون دی او معاویه الله په وخت کې بعض خلک پیدا شي و دا خبره ورته کوله وی چې کله مسله برابر دله مریض شو بچی راځم کې بچی خو په سفر باندې یزید رحمه الله ورسه ان شاء الله د یزید تاریخ به موږ بیانو چې دا د خلکو څومره غلط معرفي کړي دي روافضو دا زموږ ساسو مشر دی د یو مسلمان دی تابعی دی نیک سړی دی بلکې د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث نه به د حکومت په ځای موږ تاسو بیانو مینه ورسره لګلره پکار دی په خپل بچی باندې دانون کې خودل پکار دی یزید په وسی باندې په وراره باندې په بل باندې په بل خو په خپل ځکه د خپل تاریخ را روان دا ډیر وګت تاریخ دی ان شاء الله دی وجنه به دا وګت بیانو کې شرط ژوند باقی تر څو په د خلکو په ژوند کې چې کم خدشات اعتراضات د یزید په اړه کې هغه ختم شي دا چې کله نه جوړ شو وصیتونه شروع کړ بچیم ورغه ورته دوه حق لی ویلي یو دا چې تاسو په تقوا کې د الله نه بیریږئ دوی مرته د عدل نه بکاراله درې مرته خبر وکړه دا چې ګوره کوم ځکه سخت جنگ شروع شو د شام مجاهدین بشه بوزي ځکه شامل ډېر خطرناک خلک دي دا چې یو د شاسره ډغره رااله چې تر څو بری دشمن سملول نه پری دی لیکن دام چې کله بوتلو او جنگ مربانی وکي الته شامل مپری دی بیرته د خپل شام لراولي ځکه دوی اخلاق به خرابي عادت به خرابي کی څومره عجیب سیاست او حسین لی ویلی وی بچو چې کله وفات شوم تجربه سره مې دا خبره معلومه کړې ده ستا مقابله له بدري کسان ودري چا څلور لیکل عبدالرحمن ابن ابو بکر خو لیکن هغه مخکې وفات شوی دی یو عبد الله ابن عمر بل عبد الله ابن زبیر او بل حسین ابن علي خو زما وصیت دی وکړه څومره عجیب شي عبد الله ابن عمر چې دغه پروا مکوا ځکه دا چې د عبادتونو د شمات کړي دي حجونو ذکرونو فکرونو تلاوتونو دا ستاسو شي نشي کولای بس دا یو زاهد او بزرګ سړی د خپل بزرګي به کوي او لګي دي خبره در بشي کوي اما قو چې کله د یزید حکومت راغی و دی عبد الله ابن عمر به دی لزمانو لو ویلې چې تاسو ګوره ټول د یزید په تایید کې ودرېږي معاویه چې کوم سیاست پیش کړي وغه راغی رضی الله تعالی عنه و ارچ حسین دی و د عراق خلک برازي او دا حسین به دی مدینه طلب کوي او ستا په خلاف باندې ودا جنگي دا کشر لګ دی دا د مقابله اراده لري حسین نه پويږي علي رضی الله دی عراقیانو شهید شیعه او روافضو حسن ابن علي جمره تنګ چې سره د خپل بچونه بیرته راغی مدینه منوره اله دا یاد ساتي ودا حسین به دوی وجني د معاویه رضی الله د سیرت نه چې رب العالمین موږ تاسو فارغ کړو د یزید د سیرت نه چې کله رحمه الله موږ تاسو الله فارغ کړو به د حسین د شهادت واقع ذکر کوم چې دا چا شهید کې څنګه شهید شو ډیر روافضو شهید کړي دي شیو بل اچانه د کړي خلک چې بده خلکو باندې راړي دا ډیره غلطه خبره ده ودا بستا مقابله کې خدا بخپل به شهید کیږي او ورشه عبد الله ابن زبیر دی و فانه اسد دا و سمس مری دی
دا د شي زمره د چې سړی لخ پوي ورسکیږي نه ته ورته بچي خپم وای کلک ورته مخله ودرېږي سینه پور سره برابر کی کچیرته صلح کوله ما فکر الله درزا لپاره کوم اور باندې قدرت راغی زې معاف کوم خو که صلح نه کوله جنگ کو به سره بچي جنگ وکړه شیخانو دلته دا ویل دي وی ګوره د شي وصیت ورته وکي معاویه یزید لا چې عبد الله ابن زبیر دی ونه مې ټوکړه ټوکې کا ورش ان شاء الله به دا جګړې ذکر کیږي دی صحیح مصلحت لپاره په دې مناسبت موږ تاسو یو بل بیانو چې ترڅو پوری صحیح تصویر دي صحابه موږ د خلکو له پیش کړو شنه لکه د خلکو چې ګډ وډ کړي دي دا جګړه به ورس ان شاء الله په خپل ځبان راځي او کومه طریقه چې د ذکر کړه هغه طریقه باندې پروګرام به وشو عبد الله ابن عمر تسمی ورکړه هغه منل وکړه حسین رضی الله عنه شهادت واخصو او عبد الله ابن زبیر سخت مقابله وکړه په خدا او چې اخر هغه کې به شهید کړي شو ودا داتا وکړو په عمر باندې وو چې دا کله وفات کېدو ځان خبر خبر کې هغه شعر می ویلي لوري ورته ویلي چې جړلې چې پلار ته مړ کېږي نه دورته د دشمنانو شعر بیر در نقل کې چې دلې ویلو و اذا المنيه انشبت اسفارها الفيت كل تميمه لا تنفع وېزما لوري مرچ کله بچا باندې پنج او وي هغه به چرته دغه کېږي نه به هغه بچ نه خوري معنی چې زه اوس مړ کېږم په دې کیفیت باندې بس به مرش چې کله دا مسله ذکر کړه نو په دې وخت کې سیاسي حالات رااله چې څو قسم خلک د معاویه رضی الله په وخت کې پیدا شو د مرنه مخکې یو به شیعان علی ورته ویل شیعان چې دا ورته ویل شي دا د عبد الله ابن سبا اولاد دي چې دم يهودي نسل له د ابن سودا بچي يهود دا وګمرلو د قشمره مسلمانانو کې را دنه نشو عبد الرحمن ابن عديس دي اشتر النخيلي او د عبد الله ابن سبا دي د عثمان رضی الله عنه شهادت مسلم را له علي رضی الله عنه په وخت کې دې مسلې شروع کړې حتی علي له بده شي ویل وته څنګه ربي هغه ټول اونې ور له ور ورسول وته څنګه ربي کنه ور لرب خلق ورسي ته زمنګ ربي اور دا قادر چې خلک ورغورځي پاګه باندې سزا ورکړي عبد الله ابن عباس ویل وکړه چیرته ساغیږي کې وي نو ما دا وجل زکه په ور باندې سوزول هغه رب العالمین کار دی علي رضی الله عنه حدیث کې دې معلوم نه په دې بنیاد باندې هغه دا کار کړی دی نبی دانی ور چې دا زو وجنه ملګر ورته چې دا مو وجنه خیر دی او داري ستاسو ډیره مینه محبت لاړو مداین الله خو چې کله علي شهید شو د عبدالرحمن ابن ملجم المرادی په واسطه بیرته دار راغی دلته به فتنې شروع کړې به علي خدای دې نعوذ بالله من ذلک دا ژوند دی او دا په دې ورځو کې ګرځي راګرځي حسن ابن علي به صخرت وګي بده وک علي چرته ژوندې به اے انسانانو داغه به بینه موږ خلکو لولي پني کا کولې ځکه ډېری به بینه کړې وي داغه د عمل به ولي موږ تقسیمو لکه اوس هم ډېر انسانان د شیخ درې محمد رسول الله ژوندې دي او حدیث پیش کوي چې په قبرونو کې انبیا چې هغه عبادتونه کې موږ دا صحیح حدیث دی عائشہ به فرمایي رسول الله شکل وفات شو سر مبارک اسما په سینې کې خود له د سینې او دغه کې په منځ کې ودا علماء په کتابونو لیکلي دي اما دا حدیث چې دا صحیح حدیث خو دغه مثال دی لکه خوب چې سړی وګوري په خوب کې دا مسله چې عائشہ سره کوم عبادت سره مینه په دې کیفیت مانی دا ژوند نه دی بلکې دا وفات دی برزخ کې او جسد اطهر چې دی هغه په قبر کې دی محفوظ څنګه ساتل شوی دی کدا چرته ژوند دی خورانه پوری دا خو به زندان دی کنه دی دا خبره دی خلکو غلطه را نو په دې وخت کې دا مسله شروع کړي لیکن حسن ابن علي سخت مقابله وسره وکړي چې ګوره دا مسله دا رسول الله دې مبارک به پیشنګوي مرکړه وی اصفهان نه د ایران نه او زره کسان بر د جال په قیادت کې راشي او دا بر مسلمانانو د مهدی سره به جنگيږي پاغه باندې به تویلسانی تقریبا څو کاله مخکې چې د احساس مر راشي د په اصفهان ایران کې ډیر زره یا تلويق زره رجستري يهودان پیدا شوي د اوس هغه بچیم شوي نور بم شوي تقریبا دا مسله را نږدې ده تر دې چې پوره دا ورسېدلې دي هیڅ چیرته به ایران د يهودو سره په جګړه باندې رانیش ځکه دا پلارو زمانہ صرف اعتبار د خلکو په ځامن دراشو چې ورزشي دشمنان دي الته مذاکرات دي او دلته مذاکرات دي او دلته ټم دي او الته ټم دي رسول الله فرمایلی دي دا د دجال نه کړ دي د ټول مرد مسلمانانو سره مخالفتونه دي دا حال نور سیاسي حالات د حکومت کې څنګه نه کې ان شاء الله چارشنبه پروز باندې روانه ژوندو به هغه موږ بیان کو الله رب العزت موږ تاسو صحابه کرام تابعین نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه